که به نام جان اچکزی که مستقیم به حیایی میکنه و گستاخی میکنه و اخطار قسم میده که بسیار گستاخانه ما خاک افغانستان میگیریم، در خاک افغانستان داخل میشیم و به می صراحت میگه که ما باز بندر گوادر میگیریم مستقیما. شما در توییت آخرش ببینید مستقیم بندر گوادر گفته که ما داخل میشیم، بندر گوادر میگیریم، مستقیم با آسیای میانه وصل میشیم. این یک مقام پاکستانی به این شکل به حیا دلته ګډوډي رامنځته کړي. خو په هر حال نور دوی سره څوک اوس همکاري نه کوي، ځکه پاکستان ټولې نړۍ اوس پیژندلی ده، دا حکومتونه هم ټولې نړۍ ته معلوم دي. دوی سره هیڅوک هم همکاري نه کوي. یوازې امریکا هغه اوس په داسې حالات کې نه ده چې پاکستان سره دومره زیاته همکاري وکوي. یو خوا هلته انتخابات که ټرمپ وګټل نو ټرمپ بالکل د دې شیانو مخالف ده. هغه به زه وایم پاکستان سره هیڅ هغه ونه کوي. هغه وایي زه هر څه ټول تمرکز په خپله په امریکا کې کوم، دا جنګونه او دا هغه ټول را ختموم. حتی اوکراین کې هم هغه د جنګ طرفدار نه ده. خو که بیا هغه هم کامیاب نشي، دا نور هم ډېر سخت ګیر دي په اوکراین کې، په د فلسطین کې د مسلمانانو په وژنو کې اسرائیلو سره خو دوی ولاړ دي. نو امریکا هم په هغه حالات کې نه ده چې پاکستان دومره توقع ترې ولري. او بل پاکستان که چیرته خدای ناخواسته یعنې په افغانستان باندې بریدونه کوي، د ده مشکلات په داخل کې زیاتیږي. په داخل کې به دا جګړې چې اوس په دوی باندې یو برید یو ځای کې کیږي، دا به ورباندې جبههي بریدونه کیږي. دوی په وړاندې به داسې جګړې شروع شي چې بیا به دوی هم دې ته حیران شي چې دا څه وسول. ځکه د خلکو ته خو اوس چا کومک نه ده ورکړی، د خپل ایمان په زور چې د کوم کسان اوس هلته جهاد کوي، جنګیږي، په ډېرو لږو وسایلو باندې د پاکستان له پوځ سره جنګیږي. که چیرته خبره دغسې شي چې ولا یاره بس لارې خلاصې دي او جنګ دغسې جنګ داسې شروع ده، نو ولاسې چې دغه بلوچ او دغه د ټي ټي پي او دا خلک داسې اور پې بل کړي، که دی خپل پوځ له هغه ځای نه وباسي، لکه بنګلادیش په همدغه پښتونخوا سیمو کې به ټول د ریشیګانې باسي او تښتي به. دغسې حالات به پرې راځي. دوی په دې پوهېږي چې دا دلته حالات څه رقم دي. نو پرون یې په افغانستان حمله وکړله، نن هغه د امارت اسلامي ورته خپل جواب ورکړو، خو بیا نن په بلوچستان کې هغه د بلوچانو ورباندې حمله وکړه. لوی زیانونه یې ورته واړول، ودانۍ یې ونړېدلې، 25 پورې استخباراتي کسان یې وژل سوي دي، لوی زیان یې ورساو. نو داسې هغوی اوس دومره په قوت کې سول چې 8 کسه استشهادي مجاهدین د دوی استخباراتي مراکزو ته ورولي، ورداخلوي یې. نو خو هغوی سبا نور بریدونه هم ورباندې کوي. پاکستان نظام نور هېڅ هم نشي کولی، اقتصاد یې ډېر خراب ده، مشکلات ډېر زیات لري، نړۍ کې هېڅ چاته مخ نه لري. چاته اوس ووایي چې پیسې راکوي. امریکا په هغه حالات کې نه ده لکه مخکې چې وه چې دوی څوک کومه توقع ترې نه لري. او که یې داسې یو اشتباه وکړله چې په افغانستان یې حمله وکړه یا بل څه یې وکړل، نو دا به د پاکستان لپاره ډېر لوی هغه وي، زیان وي، ډېر لوی. په هر حال ډېره زیاته مننه. رابسو دغه ښه نظر ورور لاس اوچت کړی د مهرباني. زما نظر په مخکې و. مهرباني احمدي وروره. ډېره بخښنه غواړم د ښه نظر نه یو خوا مخکې خپل نظر ورکړی او ځکه د خپل نظر باندې پاتې کېږم چې زه مخې ته بوځم او نوبت مې مخکې و، نو بخښنه کوه ښه نظر صاحب. خبره دا ده چې انګریزان په دنیا کې ډېر هوښیار او شیطان قوم دی او دا اوس هم په استعماري نړۍ کې مخکښه دی. یعنی امریکا هم انګریزان دي، استرالیا هم انګریزان دي، کاناډا هم انګریزان دي. تقریبا نیمه دنیا که نه وي نو درېیمه برخه دنیا اوس هم د انګریزانو په لاس کې ده. دا اوس هم کومه قومنده چې ده فقط امریکایي یو نظامي بیس دی. نو ټول همغه د انګریزانو پالیسي چلیږي په ټول دنیا کې. همدغه هند چې تقسیم هم که په همدې خاطر باندې تقسیم که اته دې ته برټش انډیا ویله.
خو چون په مسلمانانو چې مخکې پټانان قرار درلود، قرار د آزادۍ غوښتونکو نوزتونه زیات شلو، نو دومره اوږد فکر یې کړی چې که فرض کړه یو حالت راځي نو موږ به دویم او دریم اپشن ته ځو. هغه دویم اپشن دا چې د مخکې نه تیاري نیولې وه، زمینې مساعد کړې وه چې هند داسې وویشي چې فقط انګریزان پکې فزیکي حضور ونه لري. حتی هند په خپل مغه شانته مستعمره پاتې دی او پاکستان خو بالکل، ځکه د هندوانو نه د انګریزانو دومره ډار نشته لکه څومره چې د مسلمانانو نه دی. د مسلمانانو په هند کې داسې تقسیم کړه چې یوه برخه په خپله په هندوستان کې پرېښوده. 200 میلیونه شاوخوا نه به زیات مسلمانان په هندوستان کې وي. همداسې پاکستان یې دې خواته کالته شرقي پاکستان کالته په کشمیر کې او دلته دې خواته زمونږ او ستاسې د افغانستان نیمایي ورسره یو ځای که بلوچستان دغه خوا نه یو ټوټه یې راغونډ کړه د دې دپاره چې په آینده کې دوی وکولی شي چې یعنې یو قسم ښې کنټرول کړي. کنټرول په دې معنی چې یو که اطاعت نه کوي بل ته به دغه وایي چې ته رامخته شه. خو زیاته پروسه په پنجابیانو باندې دا زیات قدرت هغو ته ځکه ورکړ چې هغه لږ ډېر هم دي او د پښتنو په شانته غیرتي قوم نه دي، د غلامۍ دپاره د پښتنو په نسبت ډېره آمادګي لري. نو بیا هم داسې یو پښتنو کې داسې نهضت رامنځته کړه، ځکه دوی پوهېږي چې په هند نه چې د دوی هغه د برټش انډیا خوبونه یې لرې کړه او د جهاد په مخ کې چې قرار درلود هغه پټانان دوی پښتنو ته وایي. نو دې د خاطر د مې پښتانه په هغه وخت کې لرې کړه او بیا راله په دې 100 کالو کې کوشش کوو چې دا نور هم دغه کې لرې کړي یا بې اثره کړي، خو په هغې باندې ونه توانېدل. بیا هم الله تعالی رحم وکړه چې په افغانستان کې اسلامي نظام رامنځته شو. پاکستان په داسې یو حالت کې دی وایي د افغانستان چې همیشه ازادي ترلاسه کړې ده، علت یې دا دی چې اشغال شوی دی، مقاومت نه دی پرېښی. تر هغې چې په ولس کې مقاومت هغه ته من غلامي نه شوی. د غني دوره یو غلام و مګر افغانستان غلام نه و، افغانستان په مقابل کې جنګېده. یا د ترکي دوره یا مثلا مخکې د انګریزانو دورې چې وي، پاکستان غلامي منلې وه، ولس یې ورسره منلی، ولس مقاومت نه و، شتون نه درلوده. اوس الحمدلله پاکستان کې د ټي ټي پي مقاومت هماغه دلخوا مقاومت دی چې په افغانستان کې د اسلامي امارت په نامه. منتها یو اعتراض چې زه پرې لرم هغه دا دی د ټي ټي پي څه معنی؟ هلته ټول مقابل د انګریزانو کې ټي ټي پي جنګېږي مګر نوم د انګریزي په ځان دی، ولې اسلامي نوم په ځان نه دی چې ولس پوه شي چې دا دغه په شانته نه دی چې هغه انګریزي نومونه دي اے ان پي او ټي پي آی او ټیم پي ام، دغه ته هېڅ ضرورت نشته. باید اسلامي نوم هغه تحریک طالبان پاکستان دی ورته ووایي. دا ډېر تاثیر لري نسبت دې ته چې ټي ټي پي ورته وایي، ځکه ټي ټي پي زیات عام خلک په دې انګریزي پوهېږي نو هغې وایي چې دا به هم یو د انګریزانو یو تنظیم وي. خو په هر صورت راځو د اصلي موضوع ته چې په افغانستان کې پاکستانیانو حمله وکړله. دا دغه تسلسل حمله وه چې امریکایانو په نظامي ډګر کې ناکام شو، په اقتصادي ډګرونو کې اقتصادي جنگ کې ناکام شو، ځکه چې الحمدلله امارت وتوانېده ډېر ښې اقتصادي پروژې مخ ته ویوړې او بل اخلاص موجود د ګمرکاتو عایدات نه وکولی چې خپل عایدات هغه خپل مامورینو عسکرو ټول دغو ته په خپله د داخلي عایداتو نه جوړ کړي. نو هغه بحران چې دی یادوو هغه رامنځته نه میده که بسیار گستاخانه ما خاک افغانستان میگیریم، در خاک افغانستان داخل میشیم و به می صراحت میگه که ما باز بندر گوادر میگیریم مستقیما. شما در توییت آخرش ببینین مستقیم بندر گوادر گفته که ما داخل میشیم، بندر گوادر میگیریم، مستقیم با آسیای میانه وصل میشیم. این یک مقام پاکستانی به این شکل به حیا به شکل به شرمانه و به اصطلاح گستاخانه نشان میده که اینا اصلا بسیار در وضعیت وخیم قرار دارن از نظر اقتصادی و سیاسی. چرا اینا هر طرف تلاش میکنن و این کار هم به خاطر امتیاز گرفتن از امریکا هم میکنن. دیگه این گپا به مسائل بازی‌های منطقه‌ای و بازی‌های جهانی بستگی داره و پاکستان یک کشور است که در این منطقه ما شما بر ما معلوم است که یگانه دست نشانده و به اصطلاح کشوری که در منطقه که ما قرار داریم یگانه کشوری که به اشاره انگلیس و امریکا میچرخه و برای برنامه از او ساخته شده و یک کشور به اصطلاح اجاره‌ای و کرایی است که به کرا گرفته میشه، بخش استخبارات نظامیایش توسط از اونها اداره میشه
متاسفانه که این پاکستان است و برای تطبیق برنامه از اونا و خلاص کردن قرضای خود اینا هر طرف تلاش میکنن. مقامات خود پاکستان در کتابایشان گفته که پاکستان مادر خودم سودا میکنه به خاطر امتیاز. این گزارات خودشان است. دیگه متاسفانه این یک مملکت ما در اینجا گیر موندیم. از یک طرف ملتش مسلمان است، ما با ملتش من حیث مسلمان امت اسلامی احترام داریم. او طرف خاک افغانستان است، ایرا متوجه هستیم. در این گپاش مسئله نیست، مسئله صرف سر حکام سیاسی و استبلیشمنت پاکستان است که بخش استخبارات نظامی که تمام اداره کشور پاکستان زیر دست از ایناست. متاسفانه قضیه اینو تو یک ابعاد دیگه هم به نظر من داره و این ابعاد هم باید نادیده گرفته نشه. این گیمای هست که توسط نیمی کشورها علیه یکی دیگه همیشه متاسفانه خاک دیگه کشورها را به شکل نیابتی استعمال میکنن و متاسفانه کشورهای ما قربانی میشه. منتها با سیاست اصلی و خوبه که امارت اسلامی اقدامات لازم کرد در حد توان پاکستان جواب خود شاید گرفته باشه، به خاطر از اینکه در 20 سال اخیر که نظام قبلی بود متاسفانه با وجود حملات بسیار شدید در اون زمان صدها راکت در ولایت کنر و پکتیا و اینا شما شاهد بودین نورستان یا میامد از پاکستان، ولی جز تقبیه های به اصطلاح فیسبوکی و اینا دیگه چیزی وجود نداشت. ولی امروز عملا سر پست هایشان حمله شد، یک در جواب خود گرفتن که لازم بود و این ضروری هم است به خاطر از اینکه پاکستان یک چیز متوجه است و می باشه. اگر ما بر شما بگویم که اگر پاکستانی جرأت بکنه که در این خاک وارد شوه این به نفع ماست، شاید یگان تا باور نکنه. به خاطر از این به نفع ماست که ما فکر میکنم در اینجا در افغانستان که خیزش عمومی تنها نظام نه همگی مردم در اینجا پشتش وصل میشه و در اون طرف آزادی خواهای بلوچ که در پشت سرشان تقریبا حال خالی است، این باور کنن که خطشان که افغانستان وصل میشه و این خط که وصل شد یک تعداد دیگه از این مناطق پشتونخوا خیبر پختونخوا هم یک قسمتش خو میفهمین که در تی تی پی و اینا کسایی که هستن از دیگراش زور نمیشه، اینا هم اینجا وصل میشه و وصل شدن از اینا برای پاکستان تبعیض و اونمو خواب دیرینه که در وجود داشت که آزادی از این مناطق است از پاکستان و جدا شدنشان عملی میشه. بنان یک تعداد اخطارهای از اینا همونطور میان خالی و به حساب بیهوده است یا است که اینا غلط محاسبه میکنن. اگه غلط محاسبه کنه هم به خیر ما تمام میشه، به خاطر از اینکه گفتم اگر خیزش‌های عمومی شد و این سه نقطه به هم وصل شد باز دیگه پاکستان خود به خود بیاز و شاریده در اون وقت بیخی جدا میشه. دیگه سلامت باشین. نمیخوام یک تبصره داشتم. تشکر از اینکه وقت دادین.